أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا كسانو چتاس إيمان راوڑے قاتلوا الذين يلونكم وجني أغا خلق چتاس در نگدیوی من الكفار دي كفارونا دا چه سرحد در نگدیو دا اول فرض بیو خلقو دا چه دغو نگدیو کافر صرف چکی کی چه دی حرم و حجاز علاقی ونی وشنو تبوک جهات الار ولی روم جاتی ور نگدیو دیگه وجنه هغه د نږدې خلک چې جهاد نه کوي یا یې وس نه لري بیا یې هغه ته چې ورنږدې په یوه بیا فرض ده کله بیا په ټوله دنیا فرض کېږي ولیجد فیکم غلظه دا کافران دي په تاسو کې ځیږوالی باید وویني کلکوالی دا چې ببره ګیره دي وي او ببرې څڼې دي وي غټ پټکی دي وي په سنتو برابر یې ده هلته دي چې وینې زړه بیرېږدي دا یې زړه نه غواړي چې در نږدې شي درنه ډارېږي به چې نه د دوی تحفې قبله نه د دوی هدیه قبله نه یې تمه امید نوکریو ته لرې بیا به دوی د تا نه ډارېږي او دا چې تا داسې رنګ ویني چې تر دوی نه ته اوښته یې دی ګیره لږ منډۍ کوي ته یې ورته ښیې زه ته خو دا وینې نور څه کوم چې تا تفسیر یې کوو نو ذات یې د دغه مسلمانانو څه ډارېږي الله یې په تا کې باید سختوالی دی وویني سختوالی چې تمه یې د کفر نشي درته پیدا چې دلته یو څه ورکړه رااوړي موږ مؤلفة القلوب دی به م رااړول نه مسلمان ته مؤلفة القلوب دی مسلمان ته شی ورکوي په بسکوټ یې کاړي په بسکوټو دومره بې غیرته دي بسکوټ ورکه او ژاولې ورکه دالو چې لوبیا ورکه څه پاپړ ورکه بوره ورکه واړې دي دي نه وعلموا پوشی ان الله مع المتقین خدای پاک دی پرهیزګارو سره ده و اذا ما انزلت سورة کله چې نازل شي کوم سورت برخه د قرآن عظیم شان فمنهم من یقول ځینې دي د منافقینو نه هغه دي چې وایي د پسخند د وجې نه ایکم زادته هذه ایمانا کوم یو ته دغه آیات ور زیات کو ایمان فاما الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړی فزادتهم ایمانا ورزیات کو ایمان ځکه اول په یو حکم خبر اوس په بل هم څه خبر شو ایمان راوړ وهم یستبشرون دغه مسلمان خوشحالي کوي په دغه صورت نازلېدلو باندې واما الذين في قلوبهم مرض هغه کسان چې په زړه کې مرض ده فزادتهم رجسا ورزیاتي هغو ته رسوایي ګندګي پلیتي الی رجسهم هغه د دې ګندګي ته وماتو او مړه شي دوی په داسې حال کې عمرې دوی په داسې حال کې وهم کافرون چې دوی کافران دي اولا يرون اي فکر نه کوي چې انهم یفتنون فی کل عام چې دوی په فتنه کې ابتلا کې کېږي هر کال مرتين یو واري او مرتين یا دو واري ثم لا يتوبون بیا هم توبه نه باسي ولا هم یذکرون پد اخلي واذا ما انزلت سوره کله چې نازل شي یو سوره چې د منافقینو عیبونه کې ذکر شوی نظر بعضهم الى بعض بعض ته ګوري په مجلس کې غل خپل ځان باندې پیږي او چالاک وای د چا شی ورکو مرګري ډیر دي چې اوس دا بچا پټي نو دا سړی چالاکو دا کله سړی پام نه بیا پام ځای کې وای څه غل پیژنه په ګیره باندې خلای پروت ده اخلاق غریب دي څه کوي کومه ده اوس غل سره دې په ځان باندې پیږي چې آیاتو کې به د منافقینو حال ذکر وو دی به سره وکړه چې دا خو موږ ښیي اوس نو داسې نه چې مسلمانو راپام شي د عیب بیانول هم نه شوی بیانول برداشت کولی بیا به کته چې ودرېده د غټو صحابو راپام ده که نه د نبي علیه السلام راپام ده که نه چې چا به پام نه و سوکا سوکا د مټې شاته شه ځان وباسه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد چې آیا تاسو څوک ویني که نه څومره صرفو بیا به وګرځېده صرف الله قلوبهم ګرځولي دي الله زړونه د دوی بأنهم قوم لا يفقهون ځکه دا یو داسې قوم ده چې نه پوهېږي لقد جاءكم رسول من انفسكم فتاقه سره راغلی د تاسو رسول د تاسو د قوم نه عزیز علیه ما عنتم ډېر دروند ده په دی باندې هغه تکلیف چې په تاسو راځي په رسول الله باندې دا تاسو تکلیف ډېر بوج ده حریص علیکم حریص د تاسو په ایمان راوړلو په هدایت په علم باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنین رؤوف او رحیم ده فإن تولوا قد مخو ګرځو فقولوا توبیا حسبي الله الله دې مال را کافی ده لا اله الا هو نشته لا يقطع عبادت مگر یو الله ده عليه توکل نو الله ما توکل کړي او هو رب العرش العظیم ده الله رب العرش العظیم ده